السلام علیکم، په خیر راغلی. زه یم عمر اسحاق او تاسو ګوره ډسکور خیبر پښتونخوا. په دې وخت کې موجود نو سوات په لنډاکي کې. نو راځئ چې سوات په لنډاکي ښکلې او ښایسته نظاره تاسو ته وښیو. دلته زموږ سره څه ملګري هم راغلي دي چې د پکنیک پروګرام او سیلابونه راغلي وو. دا دیوالونه ټول ګیل کړي دي او په اخره کې دلته بیا موږ لامبو په دې یخو اوبو کې. دا تلي مانځله جمعې ورځ ده او د مونږ نه راغلله. د سیند غاړې ته رالو. دلته کسان راغلي میان هم نیسي. دا مخامخ چې کوم علاقه د فرش موضوع ده. نن سبا چې کوم دی بره واورې ولیدلې دي لږې لږې او یخني شوې ده، نو اوبه تر ډېرې زیاتې کمې شوي دي. راغلی پروګرام لا سر چه ډیم در بخ کړی وړی ښه ډېر سورناک دی.